ننګرهار کې طالب ځواکونو 3 تنه د انسان تختونې په تور نیولې دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سلامونو مارکلای کوم ګرانو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس سره د تن پلاس چینل سبسکرایب کړئ. ننګرهار کې طالب چارواکي خبر ورکوي چې ځواکونه په موندرې ولسوالۍ کې هغه 3 تنه نیولې چې د طالبانو له نامه څخه په ګټې اخیستنې 3 کسان تختولي وو. د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالصبور زابلي نن شنبه د غبرګولي 28مه اطلاعاتي روز ورځپاڼې ته وویل نیول شوي کسانو څو ورځې وړاندې د جلال آباد تورخم په لویه لاره د مومندرې ولسوالۍ اړوند سیمه کې 3 سوداګر تختولي وو. نوموړی زیاتوي د پیښې له رامنځته کېدو سره سم د مومندرې او بټيکوټ ولسوالۍ امنیتي مسؤلین سیمې ته ورغلي وو او د نیم ساعت په جریان کې انسان تختونکي نیولې او 3 کسان یې ترې خوشي کړي دي. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره د سرطان پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.